پروفیسر اقبال شاکر صاحب وایي چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي، چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي، د دې نه بلا نور څه ښکلی کار سړی کوي. او چې کم ځای کې چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅېږي، چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅېږي، نو ظاهره د جرګې به د بازار سړی کوي. او په هغه ځای کې کاڼي بوټي هم خولې خولې شي چې چرته کې بیکاره کار د کار سړی کوي. نو بل ځای کې په یو بل شعر کې وایي چې هغه وړه ده د وړو سره ناکام پکاري، هغه وړه ده د وړو سره ناکام پکاري، دومره وړه چې په خبره باندې نه پوهېږي. هغه وړه ده د وړو سره ناکام پکاري، دومره وړه چې په خبره باندې نه پوهېږي. او کله کله دومره لویه شي چې سمه لویه، کله کله دومره لویه شي چې سمه لویه، بیا مې د سترګو نه بیا مې د ژبې نه په سترګو باندې ښه پوهېږي. یا زمونږ بلا شاعران ادیبان داسې دي لکه انور مانیروال صاحب چې اوس کتاب هم را روان دی، یو ارمان، هغه وایي چې چنګم په خوله بنګړی په لاس د ګوتې ټک وباسي، دغه زلمې به څنګ په دې غره کې سړک وباسي. او چې هغه کامونه چې هغوستی وي کالی د هنر، هغه کامونه چې هغوستی وي کالی د هنر، د وچ کوینه هم لوټکې د اوبو ډک وباسي. او د ضمیر خرڅو د کام خرڅو په زر واره ښه دی هغه شپونکې چې په ساړه سهر کنډک وباسي. ستا د انور د بادرۍ کیسه بس لنډه دا ده چې ډېر غوسه شي نو د خپله ځانه پړک وباسي. ډېر ډېره